السلام علیکم ملګرو. پر اسکرین باندې دوه تصویران تاسو ته ښکاري چې یو د افغانستان د لوبډلې سوپر پین حاجی رضا خان کاکا چې د افغانستان د لوبډلې ډیر سخت مینوال دی، او بل د چاچای کرکټ چې د پاکستان د لوبډلې ډیر سخت مینوال دی. د پاکستان نه چاچای کرکټ خو به تاسو پیژنئ چې 13 کال رئیس چې کوم د پاکستان کرکټ لوبډله سپورټ کوي او پاکستان کرکټ بورډ ورته هم فول سپورټ ورکړي دی. یعنی کله چې هم د پاکستان میچونو پاکستان کرکټ بورډ چې کوم د سپانسر کوي او فری ټیکټ ورته ورکوي چې په ټریول باندې څومره هم خرچه راځي نو د هر څه ذمہوار چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ دی او د 13 کال رئیس چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ کوي او پاکستان کرکټ بورډ هم د چاچای کرکټ سره فول سپورټ کوي. نو پرې باندې پاکستان د کرکټ لوبډله ډیر زیات ښه ښکاري او پر اسکرین باندې تاسو بل چاچای کرکټ ښکاري حاجی رضا خان کاکا چې د افغانستان سره تعلق لري او د افغانستان د لوبډلې ډیر سخت مینوال دی، یو سوپر پین دی. او د چې کوم د افغانستان کرکټ لوبډلې د اوسه پورې دومره سپورټ نه دی ورکړي. کله چې په ایشیا کپ کې یا په ورلد کپ کې د افغانستان د لوبډلې میچونه وي نو د افغانستان کرکټ بورډ د اوسه پورې حاجی رضا خان کاکا چې کوم د نه سپانسر کړي د چې کوم د سفر خرچه رقم ټریول دی نو د چې کوم د خرچه نه منلي د اوسه پورې نه سپانسر کړي. نو څنګه چې په چاچای کرکټ باندې پاکستان لوبډله ښکاري نو داسې چې کوم دی په حاجی رضا خان کاکا باندې د افغانستان لوبډله ښکاري. زما په خیال افغانستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې دی با واجب سپورټ ورکړي ځکه چې پرې باندې د افغانستان لوبډله ډیر زیاته ښکاري. په دې دوانو چې کوم د عمر تقریبا یو شان دی د یو چاچا چې کوم د پاکستان لوبډله ډیر وخت نه سپورټ کوي خو پاکستان کرکټ بورډ ورته سپورټ ورکړي دی. د افغانستان نه چاچای کرکټ تاسو پر اسکرین باندې ښکاري چې دا افغانستان لوبډله ډیر نږدې نه سپورټ کوي خو دا چې کوم دی په خپل دومره واسطه لري چې کوم دی بار ته ټریول وکړي د ورلد کپ یا ایشیا کپ کې چې کوم دی د افغانستان لوبډله سپورټ کوي. زما په خیال افغانستان کرکټ بورډ ته هم پکار دی چې حاجی رضا خان کاکا ته سپورټ ورکړي چې ترڅو حاجی رضا خان کاکا چې کوم دی د افغانستان میچونه په ایشیا کپ کې او په ورلد کپ کې د نږدې نه وګوري ځکه چې چاچای کرکټ د پاکستان د لوبډلې سوپر پین دی او د افغانستان د لوبډلې سوپر پین دی.